په فلمونو کې د جهانگیر خان زوی هم کار شروع کړو، اخر هم هغه وشو چې د اداکار زوی اداکار وي. د جهانگیر خان زوی هم په ډرامو کې کار شروع کړو او بالکل د پلار په غوندې کارکردګي کوي او د پلار نقل کوي، هغه سي اکټینګ هم کوي چې هغه یو ډراما هم جوړه کړې ده. او اوس د هغه نه او د جهانگیر خان نه چې تاسو کړی شو نو هغه سوي لري، راځي هم دلته در سره شریکوم، تر اخر را سره پاتې شي، تاسو هم د هغه خبرې ووري او د ارسنه خبر شي چې د جهانگیر خان زوی څنګه ډرامو اړخته او د فلمونو اړخته سوچ راغی او د خوای شوق پیدا شو د سره. قدرمن دوستانو، کله دې د خبرې تاسو په خپل باندې ووري نو خپل به هم ډیر زیات حیران شي، ځکه یې جهانگیر هم ویلو چې زما د بچو هیڅ شوق نشته د فلمونو او د ډرامو سره، خو بیا هم زوی د فلمونو اړخته او د ډرامو اړخته مخ وکړه او راوتلو. د ډیرو خلکو هم دا خواهش ته د جهانگیر خان زوی کومه ډراما جوړه کړې ده او کومه ډراما ده، ځکه چې ډیر خلکو غواړي چې مونږه د جهانگیر خان زوی وګورو چې هغه څنګه کارکردګي کوي او څنګه کار کوي. خو جهانگیر خان زوی بالکل د هغه غوندې کارکردګي کوي او د هغه اکټینګ هم کوي چې د ډرامې نوم یې ملنګ جان دی او هغه نن سبا چې ډیره هم چلیږي، ځکه چې د جهانگیر خان زوی جوړه کړې ده او د هغه شکل هم د خپل پلار په شان دی، ټول د جهانگیر خان غوندې ښکاري. قدرمن دوستانو، کله چې دا خبر مونږه هم واورېدلو نو مونږه هم ډیر زیات حیران شو او ډیر زیات په سوچ کې لاړو، ځکه چې د جهانگیر خان زوی څنګه فلمونو او ډرامو ته راوتلو. خو چې د دې مونږ پورا معلومات وکړلو او حقیقت مو ښکارا کړل نو د دې حقیقت دا راووتو چې دغه د جهانگیر خان زوی نه، شکل یې د جهانگیر خان غونته کې دی او د هغه غوندې ښکاریږي چې د هغه اکټینګ هم کوي او هغه هم فالو کوي. خو دغه د جهانگیر خان زوی نه دی، دا چرته بل څوک دی او صرف د جهانگیر خان اکټینګ کوي او د هغه غوندې په شکل باندې ښکاریږي. دغه یوه ډرامه یې جوړه کړې ده زه ملنګ یم، چې ډیرو خلکو دا ویلي دي چې او دا د جهانگیر خان زوی دی، خو دا هیڅ کله نشي کېدی او د جهانگیر خان زوی تعلیم کوي او جهانگیر خان هم ویلي دي چې زما بچی تعلیم کوي او هغه تعلیم سرته رسوي. قدرمن دوستانو، زموږ د معلوماتي ویډیو تر همدې ځای وه چې در سره مو شریکه کړه. ژوند مو ډیر ښه، خوشحاله اوسئ.